بسم الله الرحمن الرحیم. نن تاسو ته ښایم چې څنګه کولی شئ چې د یو موبایل سکرین په بل موبایل کې اکسس کوي یا ترلاسه کوي. مثلا ستاسو ملګری دی په موبایل کې په یو سیټینګ باندې نه پوهېږي یا موبایل کې یو آپشن فالولو باندې نه پوهېږي یا موبایل کې داسې یو کار دی چې هغه ور باندې نه پوهېږي، یو اپلیکیشن انسټالولو باندې نه پوهېږي یا د فیسبوک کې کوم سیټینګ باندې نه پوهېږي او تاسو ور باندې پوهېږئ. په دې ویډیو کې تاسو ته ښایم چې څنګه کولی شئ چې دغه د هغوی د موبایل سکرین په خپل موبایل کې ترلاسه کړئ یا وګورئ او هغه کار چې هغه غواړي ترسره کړي تاسو یې وکولی شئ چې هغه لپاره ډېر په اسانۍ سره ترسره کړئ. دې لپاره به تاسو ته دوه اپلیکیشن پکار وي چې تاسو باید په خپل موبایل کې انسټال کړئ. یو ټیم ویور دی، بل ټیم ویور کویک سپورټ په نوم باندې دی. اوس تاسو ته ښایم چې څنګه کولی شئ تاسو دغه اپلیکیشن انسټال کړئ او بیا په خپل موبایل کې کنفیګر کړئ. همدارنګه تاسو یو موبایل سکرین په بل کې ترلاسه کوي یا اکسس کوي. نو ما سره دلته دوه موبایلونه دي. زه تاسو ته د زده کړې په خاطر باندې دغه دوه موبایل نمبر اخیست تر څو پورې تاسو ته وښیم چې څنګه کولی شئ چې د یو موبایل سکرین په بل کې ترلاسه کړئ. همدارنګه تاسو کولی شئ فایل ټرانسفر هم وکړئ، یعنی عکسونه، فایل، ویډیو، آډیو، همدارنګه هر څه چې وي تاسو غواړئ چې د موبایل نه دې ته ټرانسفر کړئ نو ډېر په اسانۍ سره به وکولی شئ. نو زه راځم خپل موبایل ته او تاسو ته دغه طریقه درښیم. نو تر ټولو لومړی چون ما په خپل دواړو موبایلونو کې دغه ټیم ویور همدارنګه ټیم ویور کویک سپورټ دواړه انسټال کړي دي، خو بیا هم تاسو کولی شئ که چېرته تاسو غواړئ چې لاړ شئ دا دواړه انسټال کړئ تاسو به دې لپاره پلی سټور ته راشئ. زه راځم پلی سټور ته، زه به دا انلاک کړم. تاسو به په پلی سټور کې څه شی ولیکئ؟ ټیم ویور. ګورئ تاسو ته دغه لومړی اپلیکیشن چې کوم ښکاره کېږي ټیم ویور فار ریموټ کنټرول، نو تاسو به داسې وکړئ دغه به له دې نه انسټال کړئ. چون ما دلته تیار انسټال کړی دی نو دلته اوپن کولو آپشن ماته راځي. همدارنګه تاسو به د ټیم ویور کویک سپورټ کوم چې تاسو دلته سکرین په سر باندې ښکاره کېږي دا هم تاسو کولی شئ د پلی سټور نه ډاونلوډ کړئ. دې لپاره به تاسو راشئ دلته به ټیم ویور کویک سپورټ ولیکئ. ټیم ویور کویک سپورټ ګورئ دلته ماته هغه ریکمنډډ کې لیست کې راکړه. ګورئ ټیم ویور کویک سپورټ دغه دواړه اپلیکیشن باید تاسو په خپل موبایل کې انسټال کړئ. خیر لکه څرنګه چې تاسو ګورئ چې دغه دواړه اپلیکیشن ما په دواړو موبایلونو کې انسټال کړي دي. ګورئ دلته یو مهمه خبره دا ده که چېرته تاسو غواړئ چې ټیم ویور کویک سپورټ همدارنګه ټیم ویور دواړه نه انسټالوئ، کوم موبایل سکرین چې تاسو غواړئ چې خپل موبایل کې اکسس کړئ نو تاسو په خپل موبایل کې ټیم ویور انسټال کړئ او د هغوی په موبایل کې کوم موبایل چې هغوی غواړي چې تاسو ترلاسه کړئ د هغې لپاره باید تاسو ټیم ویور کویک سپورټ هلته انسټال کړئ. او که چېرته دواړه انسټالول غواړئ نو د دې لپاره ښه ده چې تاسو کولی شئ چې د خپل موبایل سکرین بل چاته وښئ یا د هغوی سکرین تاسو په خپل موبایل کې ترلاسه کړئ او ګورئ هغه کار پکې ترسره کړئ. زه غواړم چې دغه موبایل په دې موبایل کې ترلاسه کړم، د هغې لپاره به زه دغه کویک سپورټ په دې کې اوپن کړم. په دې کې تاسو ته یو آی ډي جنریټ کېږي، د هر یو موبایل آی ډي مختلفه وي، همدارنګه په وخت سره دغه آی ډي بدلیږي. تاسو به لږ انتظار ورته وکړئ تر څو پورې چې دغه آی ډي راښکاره شي. ګورئ دې موبایل کې دغه آی ډي ماته راښکاره شو. اوس دا بل موبایل کې به تاسو وکړئ کویک وبخښئ ټیم ویور به تاسو به دې کې اوپن کړئ. ښه دلته تاسو ته څه وایي چې پارټنر آی ډي، تاسو به د دې پارټنر آی ډي چې کوم هغلته ده هغه به تاسو په دې کې انټر کړئ. د هغې لپاره به زه 6 8 5 6 4 همدارنګه 4 0 1. ښه دا د دې موبایل ستاسو د پارټنر موبایل هغه آی ډي شوه، پارټنر آی ډي ورته ویل کېږي. نو بیا به تاسو وکړئ په دې ریموټ کنټرول بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. لږ به ورته انتظار وکړئ تر څو پورې چې دغه ستاسو کنیکشن هغې موبایل ته لاړ شي او تاسو له هغه ځای نه الاو کړئ. کله چې دلته تاسو ته دغه آپشن درکړه تاسو به الاو ریموټ سپورټ باندې دلته به الاو بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. لږ انتظار وکړئ تر څو پورې چې دغه سکرین په دې بل موبایل کې ترلاسه شي اکسس شي. ښه بیا به تاسو کویک سپورټ ویل سټارټ کیپچرینګ ایوریثینګ دیټ ډسپلی آن یور سکرین سټارټ باندې به کلیک وکړئ. اوس به څه شی شي؟ اوس وګورئ تاسو دغه موبایل سکرین په دې بل موبایل کې ترلاسه کړه. زه چې په هر کار په دې موبایل کې ترسره کوم نو هلته به هم ماته راښکاره کېږي. ګورئ لږ څه انټرنیټ ستونزه ده نو لږ څه درنیږي یا هم صحیح کار نه کوي. ښه که یا په دې موبایل کې تاسو کوم کار کوئ نو هلته به راښکاره کېږي. که چېرته دلته له دې څخه تاسو کوم اپلیکیشن اوپن کول غواړئ یا هر کار چې تاسو له دې نه کوئ هلته به تاسو ته معلومیږي یا د هغې موبایل سیټینګ ته تاسو ورځئ چې کوم سیټینګ کې کوم چینجز راوړئ همداسې کولی شئ.
یا مثلا تاسو فیسبوک اوپن کولای شئ. ګورئ له دې نه بیرته زه راځم دا بیرته بیک کوم. زه راځم مثلا سیټینګ ته. خلک څرنګه چې تاسو ولیدل چې تاسو مکمله د خپل ملګري یا د دوست په موبایل کې تاسو هر کار ترسره کولی شئ. سیټینګ وي، اپلیکیشن انسټالول وي، فایل ټرانسفرینګ، هر څه تاسو کولی شئ ډېر په اسانۍ سره وکړئ. دا ضرور نه دی چې تاسو په 20 مترۍ کې اوسئ. په هر ځای کې چې تاسو ملګری وي یا ستاسو ملګري موبایل وي تاسو کولی شئ ډېر په اسانۍ سره ترلاسه کړئ. ښه نو دغه ویډیو وه چې تاسو ولیدل چې څنګه کولی شئ موبایل په یو سکرین په بل موبایل کې ترلاسه کړئ. که چیرې مو خوښه شوې ویډیو در سره لایک کړئ، شیر یې کړئ. که چېرته کومه پوښتنه لرئ په کومنټ کې ولیکئ. همدارنګه که یوټیوب چینل ته نوي راغلي یاست یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. اوس لپاره ښه وخت ولرئ. الله مو مل شي.